دا دویم کال دی، یو کال پوره شو، دویمې شروع شو، نه خوراک خوړی شي. ما دې خپله خور وګڼي، مور وګڼي او د خدای د رضا دپاره زموږ سره څه اخلاص وکړي. څوک درې لکه او څلور لکه روپۍ غواړي، زموږ سره څه دي څه ورکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو مینوالو، زه شیر علي خان بشرخیل یو وار بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. مینوالو مدین ته راغلي وو، دا د مدین کوز کلی دی، دلته راغلي وو. دلته زموږ په خوا کې دا مشر تاسو وینئ، د ده زګیری، د ده ژړا، د ده فریاد موږ واورېدو. یقینا موږ یې ډېر زیات خفه کړو. په حیثیت د مسلمان دوی ته چې کوم حالت جوړ دي، د ده چې کومه مجبوري ده، دی چې په کومه بیمارۍ کې مبتلا دی او د دې ډېر خلک دوی پیژني. سره زمانه زه هم پیژنم چې دی ځان له ټک ټوک کوي، کاروبار به یې کوو، اغسته خرڅول به یې کول، د باغونو به د بیپار کوو، د به د کباړ اغسته خرڅول کول او خپل هغه ټک ټوک به پرې روان و، خپل د بچو هغه رزق به یې ګټلو، خدای پاک به ول ورکولو. نن دا تاسو کې طی شئ، دا د همت او د حکمت یو مخ دی، خو دا نن په کټ کې پروت دی او ډېر زیات مجبوره دی. دته یو بیماري لګېدلې ده او د هغه بیماري چې کوم ده، د هغې علاج د ده او د ده د خاندان د وس نه دی. امید لرو چې تاسو دا پروګرام وګورئ په حیثیت د مسلمان، په حیثیت د انسان، په حیثیت د یو پاکستاني. هغه ادارې، هغه محکمې، هغه رونه چې صاحب حیثیت دي، شتمن دي او هغې غواړي چې یاره موږ د یو غریب مرسته وکړو، مدد وکړو، که هغه د دوایانو په مد کي، که هغه د هغه د بچو د اخراجاتو په مد کي. نن سبا چې کوم دور دی، په هغې کې ډېره زیاته ګرانه ده چې یو سړی د خپل کور نغری وساتي او هغه بچو له هغه چوله چې کومه ده هغه ګرمه کړي، او کله چې داسې مرض په سړي باندې راشي پرېوځي، نو ظاهره خبره دا یوازې د دې فرد نه وي چې دا یوازې په ده راغی، د ده د لاسه د ټوله فیملي چې کوم ده، خاندان چې کوم دی، هغه د مایوسۍ ښکار دی، هغه د غربت ښکار دی، د هغوی چوله مړه شوې ده، هغوی ته ډېر زیات تکلیف دی. حاجي صاحب تاسو ته څه تکلیف دی، د کوم وخت نه دی او علاج دی د کوم حده پورې شوی دی، ضرورت د څه دی؟ یو کال نه ماته تکلیف دی ډېر سخت. ما چې شی نه دی خوړلی، رزق په یو ګوټ به مې لاړې سره راکږه دی، یو کال په هغې ګزاره وشوه. اوس هغه ګوټ د لاړې سره نه تېرېږي. اما ته ډېر سخت تکلیف دی او ساه مې بندېږي، خبرې نه شم کولی. بلکل ډېر تکلیف دی راته. دا راته ووایئ، تاسو ډاکټر له تللي یئ، دا ستاسو علاج ملاج شوی دی، په علاج کې څه پاتې دي که څه؟ پېښور پورې تللي وو، ټول ډاکټران انکار کوي، هر یو ډاکټر انکار کوي. څوک درې لکه او څلور لکه روپۍ غواړي، زموږ سره څه دي څه ورکړو. د اپریشن دپاره غواړي؟ د صحت کارت، یو صحت کارت حکومت ایشو کړی دی، موجوده حکومت چې کوم دی په هغې په هغې مو ونه شو. ولې نه کېږي؟ وایي ستا عمر، صحت کارت والا وایي ستا عمر پوخ دی، یاره مو نه کوه اپریشن. عمر پوخته نو ولې ته انسان نه یې؟ سوچ وکړئ، زه څه نه شم ویلی، په ما ډېر تکلیف ډېر سخت دی. کتونکي تاسو ګورئ، څه اپیل کوئ د دې خلکو نه، شتمنو خلکو نه، متعلق ادارو نه، خاص کر د ګورنمنټ اف پاکستان نه، ګورنمنټ خیبر پښتونخوا نه، صوبایي وزرا چې کوم دي، زموږ مرکزي وزرا چې کوم دي، خاص کر وزیر اعلی صاحب نه څه اپیل کوئ؟ مونږ اپیل کوو چې صرف زما علاج وشي، نور مې هېڅ نه دي پکار، هېڅ مې نه دي پکار، خو چې زما علاج وشي، صرف علاج ته به انتظار یم چې زما د علاج وشي. نور رزق به راله خدای په مزدورۍ ته راکوي، خو چې صرف علاج مې وشي او زما رزق تېر شي، رزق وخورم. شکر. حاجي صاحب تاسو به مخکې څه کار کوو که نه؟ ما ډېر د وخت نه مې بېپار کړی، هېڅ کمی راته نه و، خو یو کال وشو زه دقسې پروت یم او هېڅ کار مې نه دی کړی، یو ښه کار رانه دی شي. د کور روزګار، د کور حالات څنګه چې دي؟ کور کری کور دی او 3000 روپۍ میاشتې ده، هغه رامدي هم بقیا ده، نه مې ده ورکړې، او کله یو ګاونډي ډوډۍ راوړي، کله بل. جی مونږ تللي یو سیدو ته اول لاړو، سیدو کې په 4-5 ډاکټرانو وګرځاو
او هغو چې دی مونږ لکه را بهر کړو وی چې ګینې دا د علاج نه کېږي. بیا لاړو پېښور ته. په پېښور کې شوکت خانم ته لاړو. هلته د هغه ځای نه هغه مونږ واپس راولېږلو. د عمر ډېر دی دا اپرېشن مونږ نه شو کولی. او دا دویم کال دی، یو کال پوره شو، دویم یې شروع شو. نه خوراک خوړی شي نه چې دی نو دی څه کار کولی شي. مونږ د خدای په اسره ناست یو. دله د ده په مرۍ کې څه چل دی که دله څه چل؟ د مرۍ اپرېشن یې وله وکړو په روز کالي. غوښه یې ترې لړه کړه. غوښه چې کته لاړه او هغه ټېسټونه دا لاړو کته، بیا چې واپس رالو نو د ده کینسر دی. خبر نه یم چې کینسر دی که بل څه مرض دی، خدای ته پته ده. خو څه نه تېرېږي. اول به یې لا اوبه تېرېدې، پی به یې تېرېدو، څه به یې تېرېدو، یو خس کې به یې ګزاره وه. اوس د ده هغه اوبه هم نه تېرېږي، هغه هم واپس راځي. نه مونږ دا سوال کوو چې خدای پاک دې ورسته دا دونه دغه وکړي چې دی جوړ شي د خیره. خور تاسو چې کوم ډاکټر له لاړئ هغه تاسو ته وي د دې علاج په څه کېږي؟ پیسې په کار وي؟ په پیسو کېږي که نو پیسې خو زموږ سره نه وي، مونږ به په څه کړی وو. څو پیسو باندې کېږي؟ 3-4 لاکه روپۍ یادولې. او چې هغه دغه صحت کارټ هم ویې وړ نو وی په دې نه کېږي، د ده عمر ډېر دی، مونږ د ده اپرېشن نه شو کولی. او د ده اوس اپرېشن په کار دی چې د ده مرۍ ازاده شي. دی خوراک مراک کوي؟ نه خوراک نشي کولی، هېڅ هم نه خوري. دا دویم کال یې د دقه شان پروت دی. څه غوښتنه کوي کتونکي تاسو ویني؟ بس دغه کوم چې دی خدای جوړ کړي او دی پاسې او مونږ له چېرته لاس یې دغه وکړي، لاس یې خپه وخوځوي او چېرته رزق کور ته راوړي. شتمنو خلکو نه اپیل کوي، درخواست کوي چې موږ سره مرسته موږ سره دې مرسته وشي او پوره مرسته دې موږ سره وکړي. صوبایي ګورنمنټ کوم چې زمونږ د صوبې ګورنمنټ دی، حکومت دی، د هغوی نه جی دلته کې ټولو پسې تللی یم. یو ته مې ویې مې زما خاوند ناجوړه دی، موږ سره څه لاسې خلاص وکړئ. دې خانانو پسې بل پسې لاړم، هېڅ چا هم زموږ سره لاسې خلاص ونه کړو. دا ماشوم دې څه دی بیبي؟ دا مې زوی دی. دا ماشوم ستا زوی دی؟ دا مې لکه زوی هم نه دی، د لور زوی مې دی، یتیم دی، مور پلار یې مړه دي. دی خدای ته حواله دی، مونږ ته حواله 10 میاشتو پاتې شوی د مور نه. د لور زوی مې دی. خور دا راته ووایي چې تاسو ته بېنظیر سپورټ پروګرام چې کوم یا دا اوس چې احساس کفالت پروګرام دی، د دې نه سره ریلیف میلاویږي؟ نه دا ماته نه دي میلاو شوي، نه د بېنظیر روپۍ راله څوک راکوي او نه د هغه 12,000 روپۍ چې نورې ورکوي هغه هم نه دي میلاو شوي. او اوس هغه پاڼې په دې کوڅو کې ورکول نو هغه راته هم نه دي میلاو شوي، نه راله کوي وایي ستاسو نه کېږي. او چې کارډ ویسم نو کارډ راله واپس راکړي وایي دې ته نه دي ختلي. 12,000 روپۍ په کرونا کې چې ورکولې هغه ته میلاو شوي؟ نه هغه راته هم نه دي میلاو شوي، موږ له نه دي راکړي. دا ولې؟ پته نشته چې زه کارډ ویسم خپل وایي ښځو کارډ ته راغلي چې زه کارډ ویسم چې ماله واپس راکړي وایي بیبي وایي زه کور ته ستا په کارډ کې نشتي. او نشته نه د بېنظیر شته او نه هغه شته او نه راله راکوي، نه راکوي راله. نو چې هغه لا کېدې نو هم بخوه مونږ خو فضل د کور د خرچه کوله که نو، خو هغه هم نه کېږي. مونږ وایو چې دا شتمن خلک او دا بختور خلک دوی زمونږ سره څه مرسته وکړي او دا سړی د خپل پلار وګڼي، ما د خپله خور وګڼي، مور وګڼي او د خدای د رضا دپاره زمونږ سره څه اخلاص وکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لیاقت بابا مخکې څه کار کوو؟ د مخکې باغونو کار کوو جی، او باغونو کار به کوو. ډېر ماشاءالله ډېر صحتمند و، ډېر زیات منډه تړله به واله. لکه موږ ته هېڅ کمی محسوس کړی نه دی اوسه پورې. اوس بیمار شو سملاس نو موږ ټولې ګډوډ کړو. څو وخت نه دی بیمار دی؟ د دې چې یو کال څه له پاسه 3 میاشتې له پاسه یو کال شو، مطلب 15 میاشتې وشوې. او جی څه مسله ده د دې مرۍ کې غوښه شوې وه، نو هغه به غوښې ته چې دی کینسر دی، مرۍ دا نالۍ چې کومه ده دې ته کینسر دی. ټیک شو جی. نو دې په وجه باندې موږ سینور هسپتال ته هم بولی، کوم چې کینسر هسپتال دی منګوره کې هغې ته هم بولی، بیا د خیبر میډیکل سینټر ته هم بولی او النور میډیکل سینټر ته مې هم بولی. او په دې کې بیا چې دونه مونږ دغه شو لکه دوی راته ووایي چې په دې باندې روپۍ لګي، نو په دې وجه مونږ شوکت خانم ته لاړو چې هغې هلته فري علاج کوي، وایي په صحت کارډ باندې کوي. نو چې هلته لاړو هغه راته وایي چې د عمر سیوا دی، د اپرېشن مونږ نه شو کولی. نو بیا چې هلته لاړو بیا ډاکټر فواد پسې لاړم، په دې النور میډیکل سینټر کې ناست وي. نو هغه راته دا ووایي چې په دې باندې دا به زه پرایویټ درله کوم د اپرېشن، خو په دې به تاسو ماله راکوئ 4 लाख روپۍ. ټیک شوه. 3 लाख روپۍ د اپرېشن دی او 1 लाख روپۍ د دې نور فیس دی، سب کمرې ممرې څه چل به وي، سب فیس میس به وي دوایانو سره، لکه ټوټل به 4 लाख روپۍ راځي ماته وي د دوایانو سره هر څه سره که نه جي. زمونږ نور څه هغه نشته، خو بس خپل حکومت ته خپل مشرانو ته زموږ دا یو درخواست دی، یو سوال دی چې زموږ سره د هیلپ وکړي، چې زموږ د دونه بندوبست وشي چې موږ خپل پلار علاج وکړو. ځکه نن سبا موږ دونه مزدوري کوو چې موږ به صرف کور وساتو او کور هم نه ساتلی کېږي، ځکه هر څه ګراني ده.
زما یو ورور بل دی بلکې چې دوه ورونه نور دي یو بیمار دی هغه هم پروت دی هغه کاروبار نشته مونږ دوه ورونه کار کوو زه په خپله باندې ګاډی کله چلولی کله کلنډري کړي کله دیاړي کړي خو چې کوم کار مخکې لازم کار دی نه کوو نو په هغې کې موږ دونه سره وړو چې یاره کور کې ماشومان دي خویندې مې هم کور کې دي او وروڼه مې دي کور کې واړه بچي زما په خپله هم بچي دي او کور د کرایه دی چې د دې چې 300 او چې دې نه مخکې موږ به کور کې د هغې 500 روپۍ کرایه وه نو کرایه راباندې دونه شاټ شوي چې مالک راته وایي د کور ووځئ موږ دغه کور نه راووتو دې کور ته رالو نو دې کې دومره ده چې کرایه هم 300 روپۍ ده او بس د دې میاشتې مې لا نه ده ورکړې بس په ورکوم نشته چې تا په خپله باندې باباجي ګرځولی دی د هغې د ستا په لاس کې زه کاغذات وینم دا جي کم چې هسپتال ته چې کله هم دی بولې نو زه ورسره تللی یم نو کشر چې دی هغه وړوکی دی هغه نور نه پوهېږي هسپتال نو ما ته یې ته به ورسره ګرځي نو دا د شینور هسپتال چیټ دی جي دا یو د شینور هسپتال چیټ دی ټیک شو جي دا د شوکت خانم هسپتال دی جي د شوکت خانم هسپتال ریټن یې راکړی دی او دا د آغا خان هسپتال دغه دی ټیسټونه دي ټیک شو جي دا بیا د دې بل دی انور الله ډاکټر صاحب چیټ دی ټیک شو جي دا بیا د سرکاري سیدو هسپتال سرکاري چې کوم دی د هغې چیټ دی ټیک شو جي دا ډاکټر حنیف دغه دی مزه ته مین مسله چې کومه ده دا د جي په دې چیټ کې لیکل ده په دې آغا خان په دې لیبارټري د ټیسټونه چې کوم راغلي صحیح ده دا په خپل ځای ټیک دي کم شتمن خلک چې دي کم چې ذمهوار خلک دي د دې معاشرې د دې غریبانانو د مستحقو د غرباو غریبانانو او بیا خاص کر زموږ چې ګورنمنټ د صوبایي خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت دی الحمدلله زموږ وزیر اعلی هم د دې صوبې دی MP-ګان دي MNA-ګان دي نور وزیران دي هغوی نه څه اپیل کوي بس موږ نور دغه اپیل نشو کولی خو دغه به یو اپیل پاتې کوو یو سوال پاتې کوو چې موږ له دونه پورې زموږ هیلپ وکړي چې موږ خپل پلار علاج وکړو او که موږ له دې نه راکوي دی بوځي د علاج دی وکړي موږ ته ډېره مهرباني پیدا وو پوه شوې چې نور شکر الحمدلله رزق الله پاک واده کړل الله راکوي رزق هغې څه دغه نشته خو خپل پلار خفه یو بس ځکه چې اپریشن بغیر اپریشن نه دی ښه کېږي نه اپریشن کېږي په پیسو باندې زموږ سره پیسې نشته نو موږ اپریشن څنګه وکړو نو زموږ مشرانو ته دی یو سوال دی حافظ دی ورته چې موږ سره د هیلپ وکړی شي حاجي کتونکو تاسو د دې کورنۍ د دې خاندان دا خبرې واورېدې یا فریاد واورېدو ډېر زیات جړغونی غونې ماحول دی دلته زه دې کور ته راننوتم یقینا زما هم شونډې وچې شي دي خفه یې کړم ټیک ټاک ځکه او خفه به ولې نه یم ځکه چې دا انسان ما لیدلی دی د به د باغاتو کار کوو خرید و فروخت به یې کوو ښه ټیک ټاک سړی و بیا به یې ځان له مکینک هم دی ریډوانو که څه بیا دی مکینک هم د به ځان له دغه ټک ټوک هم کول الکټریک خو نن دی په کټ کښېنو نو ظاهره خبره ده دغه خبره ده باهمته سړی دی داسې نه ده چې دی عادت دی د دې خبرو باهمته سړی دی زامن یې هم همتدار دي محنتکش دي امید لرم چې تاسو به د دې غمجنې کورنۍ سره دا به خپل بچي حساب کوي دا به خپل وروڼه حساب کوي او دا بابا به خپل بابا حساب کوي